الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مونږ بیانو او باغی کې مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند بیان کړو د وحی دراتلو نه مخکې، او په آخرني بیان کې مونږ دا خبره بیان کړې وه چې د مکې مشرکینو د کعبې تعمیر څنګه وکړو، ولې وکړو، او بیا باغی کې د حجر اسود واقعه باغی باندې جګړه شوه، بیا فیصله وشو. دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم مختصر ژوند او صفات د نبوت د ملاویدو مخکې دې ته موږ اشاره کړې وه چې الله سبحانه وتعالی د جاهلیت د کارونو نه ساتلی و. بیا موږ دا خبره کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم کله د 40 کالو ته نږدې شو، نو په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم څنګه چې عایشه رضی الله عنها وایي چې حبب الیه الخلاء، رسول صلی الله علیه وسلم به یوازې کېناسته دا به یې غوره کول، او هغه هم دې لپاره چې سوچ به یې کو. رسول صلی الله علیه وسلم به غار حرا ته توراتو، رمضان میاشت خو به هلته تېروله، خو بیا د وحي میلاوېدو نه یا د وحي د راتلو نه 6 میاشتې مخکې رسول صلی الله علیه وسلم بیا په مخه توراتو، او د ځان سره به خوراک ویوړو. خدیجه رضی الله عنها بوله خوراک تیار کو، رسول صلی الله علیه وسلم به ویوړو. هلته چې به څوک غریب راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم به هغه هم خوراک ورکو، او په دغه طریقه باندې رسول صلی الله علیه وسلم موږ تفصیل هلته ښه کړو. خو دا یوازې کېناسته دا هم تدبیر د رب العالمین دی، ځکه چې دې تیاری یو غټ امانت ته، یو غټې ذمهوارۍ ته، چې د هغې د لاسه به د ځمکې د مخ بدلیږي، تاریخ به بدلیږي، یو نوی تاریخ به رقم کیږي، یو رڼا به راځي دې دنیا ته. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه آخرني ورځو کې به ډېر تو، او یو روایت کې دا راځي، موږ هلته تفصیل کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر کال کې د رمضان په میاشت کې غار حرا کې به کېناستو، او دغه سوچ به یې کوو چې د قوم په څه روان دی او څه لارې ده او څه طریقې ده. سبحان الله، رسول صلی الله علیه وسلم د دې بوتانو سره او د بوتانو د بندګۍ سره د نبوت ملاوېدو نه مخکې هم نه لګېده، ځکه یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د خدیجه رضی الله عنها سره یو پیر خبرې کولې د نبوت د ملاوېدو نه مخکې، نو ورته ویې خدیجې والله لا اعبد اللات والله لا اعبد العزى ابدا، په الله مې قسم وي نه به چېرته د لات بوت بندګي وکړم او نه به د عزا بوت بندګي وکړم. دغه شان یو واقعه د زید بن حارثه رضی الله عنه سره، هغه وایي چې د نبوت د ملاوېدو نه مخکې دا واقعه را پېښه شوې وه، او هغه داسې کان صنمان من نحاس یقال لهما اساف و نائله، دو بوتانو د مشرکانو چې د مشرکانو به د هغوی بندګي کوله، د یو بوت نوم اساف، د بل بوت نوم نائله. نو رسول صلی الله علیه وسلم طواف کو د کعبې نه، او ما هم طواف کو. فلما مررت مسحت به، کله چې به دې بوتانو تېر شو نو د بوتانو باندې مې لاس راښکولو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې لا تمسه، لاس له موړه، لاسونه به مه راکاږه. وی ما په دې زړه کې وي چې زه به بیا هم لاس وړم مسه کوم به چې دی څه وایي، وایي په دویم پیر چې مې داسې وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې لاس وله موړه ته منع کېږي نه دی نه. نو بیا زید بن حارثه رضی الله عنه وایي فوالذي اکرمه وانزل عليه الكتاب، په هغه رب مې قسم چې رسول صلی الله علیه وسلم له عزت ورکړی دی او د قرآن یې نازل کړی دی، ما استلم صنما حتى أكرمه بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب،
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په زمانه کې بوت لچته لاسونه دی ورغړی تر دې چې دغه وحی د اسمانونو رااله. نو دا حفاظت د الله سبحانه وتعالی کړی دی د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم. کله چې 40 کاله پوره شو او د 40 کالو کې انسان په یو ځای باندې ودرېږي پوخ شي او غالبا پیغمبرانو ته چې پیغمبري ملاو شوې ده نو هغه په دې عمر کې ملاو شوې. د 40 کالو پورې چې انسان 40 ته عمر ورسي نو د ذهن هغه مضبوط شي په یو ځای باندې ودرېږي. نو غالبا پیغمبران هم دې عمر کې الله سبحانه وتعالی له پیغمبري ورکړي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله 40 کال عمر ته ورسید نو د نبوت د نښې ورو ورو راښکاره کېدې. په هغې کې یو نښه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خوب ولیدو سحر له به بالکل اقه شان وشو. څنګه خوب چې به یې لیدلی و 6 میاشتې په دې طریقه باندې تېرې شوې. 6 میاشتې رسول صلی الله علیه وسلم چې به خوب ولیدو سحر له به اقه شان و. او حدیث کې راځي چې دا خوب لیده دا د نبوت د 40 حصو نه یو حصه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دې یوازې کېناستو په غار حرا کې 3 کالو او الله سبحانه وتعالی وغوښتل چې په دې ځمکه ول باندې رحم وکړي او دله نبوت ورکړي نو جبريل علیه السلام راغی واپس. په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا کومه میاشت وه کومه ورځ وه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغله. خو صحیح خبره چې هغې له بعضو علماو ترجیح ورکړې ده هغه دا ده چې دا د پیر ورځ وه او 21 ورځ وه د رمضان د میاشتې 21 تاریخ د رمضان د میاشتې او په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالضبط عمر چې د هغه 40 کاله و. اگر که دې مسله کې اختلاف شته بعض وایي چې ربیع الاول په میاشت کې ورته وحی راغلی ده بعض وایي چې رمضان بعض وایي رجب په میاشت کې. خو د رمضان دا خو مضبوطه په دې کې چې الله په قرآن کې وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بیا لو ان انزلناه في ليلة القدر. نو د رمضان په میاشتو کې هغه اخرنی له شپې اخا شوې ځکه چې ليلة القدر شپه ده بیا ليلة القدر په تاق شپو کې ده. نو دا هم پته ولګېده چې یا 21 ده یا 23 ده یا 25 یا 20 یا یو کم 13 ده. بیا یو بل دلیل پیدا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم نه چې کله تپوس وکړی شو چې ته د پیر په ورځ باندې روژه ولې نیسې نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې فیه ولدت په دغه ورځ پیدا شویم وفیه انزل علی او په دغه ورځ وحی راغلی ده. د سیرت علماء چې کله سړی حساب وکړي او د حساب ټول برابرې پیر ورځې ته او د رمضان اخرنی لسو شپو ته برابرې او بیا په هغې کې تاق شپو ته برابرې نو په 21 باندې د حساب راشي. مضبوطه خبره به دا وي چې انشاء الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی چې راتله نو د رمضان میاشت وه او 21 ورځ وه یعنې 21 تاریخ او ورځ د پیر وه چې الله سبحانه وتعالی د رحمت دی دنیا ته راکوز کو او هغه د نبوت. دا قصه به په خپله د عایشه رضی الله عنها نه واورو چې هغه څنګه وایي هغه دا قصه بیانوي او څنګه الله سبحانه وتعالی په دې تیرو کې چې ټوله دنیا په تیرو کې پرته ده څنګه الله سبحانه وتعالی رڼا راولي دې واقعې ته غوږ کېدی د ناشنا واقعه ده. عائشة رضي الله عنها كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة من النوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ابتداء په دې سره وشو چې رښتیني خوبونه به لیدو. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. سحر لباغه دغه شان رښتیا شو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی. ثم حبب إليه الخلاء. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې کېناستو. فكان يخلو بغار حراء. رسول الله بغار حراء ته يتحنث فيه. التبه عبادت کوله الله سبحانه وتعالى او عبادت ته چې سوچ او فکر به کو
او ما تاسو ته تیر شوي بیان کې ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کېږي عبادت ته خو طریقه ورته نه ده معلومه او د هغې دپاره سوچ کوو په هغه ځای کې نو ځان سره به یې خوراک یوړو عایشه رضی الله عنها وایي چې هغه به ختم شو بیا به واپس راغی ثم یرجع الی خدیجه خدیجه رضی الله عنها پسې به راغی او دلته د خدیجه رضی الله عنها فضیلت چې خاوند دومره خدمت بل خاوند میاش مینی او هغه ته صبر کوي دا د اوچتې زنانه صفت ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها نبي براغ بيبي امر خوراک ځان سره نور حتى فجئه الحق وهو في غار حراء تدې چې حق راغی او رسول صلی الله علیه وسلم په غار حراء کې فجاءه الملك نراغ جبريل عليه السلام پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وتوی اقرا والولا وتما انا بقارئ زنی شملوسته النبي الامي رسول الله صلی الله علیه وسلم امي هغه چاته ویل کیږي چې هغه نه لیکل ورزي او نه ولا لوستل ورزي او حکمت باغی کی داو چې الله سبحانه وتعالى کچرته پیغمبر را لېګلې وي چې هغه لیکل ورتلې لوستل ورتلې نبی به دي دشمنانو به وی چې ته خپل لیکلې اوس رسول صلی الله علیه وسلم نه لیکل ورزي نو لوستل ورزي او د قوم ته خپته دا بیا مو دا جوړ کړي نه کول ورتلې نو بیا به سویلې او د الله سبحانه وتعالى په هر کار کې حکمت د شان دي تور غرونو په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته نبوت تل ملو شي دي مکه ته تاسو غالبا ملګری تلی او الله دې ته بار بار زمونږ تک نصیب کی الته ټول تک تور غرونه نوري سن نشتی په دغه ځکه الله سبحانه وتعالى د پیغمبر را پیدا کو بل د زید د دې لپاره دي چې کړه دي چې څوک ته د سیل په نیت ناراضي ازم چکرې و ما دریاب غاړې له بور شم او سین غاړې له بور شم ونی دی او باغونه دي هیڅ نشتی چې زی رب العالمین ته تندی لګول لپاره زی بل سره لپاره بنسي الته نوري سم نشتی د سیل دغه یو کعبه الته وځي بندگی وکي کچته د سیل زینه وکي نو دا بيدینو ته خو به دغه لار کولا او چې موږ سیل لزو معمولون دغه بندگی نن سبب په دې حالاتو کې وکي بیا ورخکار کیږي نو منځت نګه چرته الله سبحانه وتعالى دې کې د سیل زید پیدا کړي وي خسته مناظر وي بیا به د بيدینه بالکل نه عبادت ته پاره الله سبحانه وتعالى د پیغمبر امي پیغمبر را لګره یعنی نو لیکل ورزي نه ولا لوستل ورزي او ځکه یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم موږ داسې امت یو چې دا پیژنو حساب کتاب میاشو یا دیسی او دیسی او یا دیسی او دیسی او دیسی دا زموږ حساب کتاب دی دیرش دیسی پوره کیږي یو کم دیرش پوره کیږي او سبحان الله چې الله سبحانه وتعالی چاله مقام ورکي دغه انسان چې اوس د دنیا حیرانه ده او د کفر د سرونه او سرداران ټول حیران دي چې څنګه حکمت او سیاست الله سبحانه وتعالی دې سړي له ورکړي دې سړي به د ټول امت مشرتیا څنګه کړي ده چې هغه نه انګلیش ویلې ده نه ساينس ویلې نه جغرافیه ویلې ده نه فیزیک او نه کیمیا او هیڅ نه دی ویلي نو اصل د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم چې په انسان باندې وکي د دې دین د لاسه انسان ته مقام ملوي عائشہ رضی الله عنها وی چې دغه راغه جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اقرا غوته ما انا بقارئ زل وصل نشم کوله فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد جبرئیل علیه السلام راونی وم او سم زور دراکو خزور دراکو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زورو او در دې لپاره چې یره ختم شي کله کله شاګرد د استاد نيري ناغه ځان تر نږدې کې ته د خراج خبرو کې خبره خبرو کې یریږه ما داغه ناغیره ختم شو دا اول پیر جبرئیل السلام راځي ناشنا یره به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وی بیا ما ته چې اقرا پرې خو د ما ته چې اقرا ما ته ما انا بقارئ زنی شملوست بیا ونی و حتى بلغ من الجهد خزور لراکو بیا پرې خو د ما ته چې اقرا ما ته چې ما انا بقارئ حتى بيوني وما فغطني الثالثة بدرين بيوني حتى بلغ مني الجهد خزور لراكو
وی چې زه پرېښودم ما ته وی اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا پنځه آیتونه اولنی آیتونه چې دې سره نبوت دنیا ته راغلی ده، وحی راغلی ده، هغه د آیتونه د فائدې د ستی زمونږ امت د اقرا امت ده. اقرا اولنی ټکی ولوله، دا بعضوی موږ دي سادهګان خیو بس نه لیکل کو نه ویل کو نه. اقرا امت ته اقرا ده. الذي علم بالقلم دا امت ته قلم امت ده. دا د اقرا او د قلم امت ده. د دوی سره به علمي دنیوي او دینی صرف کین او د انګریزانو صفتونه کوا. انګریزان کم ځای ته ورسېدو، انګریزان کم ځای ته ورسېدو، تم دې تعلیم وکړه، ډاکټري کې وې کا، انجینیری کې وې کا، ساينسدان جوړېږي ساينسدان جوړ شه، بل علم کې وې کا، هر علم چې کې وکړه خو د امت چې د ترقۍ په لار روان شي. او سبحان الله ځوان هغه ځوان دی، ځوان هغه ځوان دی چې هغه ژوند د نورو خلکو دپاره تېری، او یو دغه د خېټې لپاره تېری او د ښځې او د بچو دپاره. داسې ځواني زه د خپل ځاني پناه غواړم، الله دې دې ځواني نه موږ ساتي، چې ځواني صرف دې دپاره وي چې ما څومره وخوړه، وړوله مې څومره راوړه، او ښځې څه ووي او مور پلار څه ووي، او نوره قیصه ختمه ده. او یو هغه ځوان دی چې هغه د امت دپاره لیکي، د هغه ژوند کې د امت دپاره فایده وي، د هغه په مرګ کې د امت دپاره نقصان وي. دا ځواني په دې سره ټول امت سوچي که هغه دینی فایده دی امت له ورکوي او که هغه د دنیوي فایده امت له ورکوي. دا نه چې صرف دینی فایده، دنیوي فایده امت له ورکول غواړي، امت ته ترقۍ په لار راوسته غواړي وروسته د الله سبحانه وتعالی توفیق نه. دا صرف نه ده چې که یو سړی دینداره شي بس دی به 5 وخته لمونځ کوي او عبادتونه کوه، نور سره خپل ځان سوچ دی چې جهنم نه به څنګه بچ کېږم. صحیح ده، دا یو طریقه ده، خو د امت غم به کوې، د امت به څنګه کامیابېږي په دنیا کې، د امت به څنګه کامیابېږي په آخرت کې. او که داسې سوچ د هر مسلمان شي، د امت ته کوم ځای نه کوم ځای ته رسېدی شي. علم د جغرافیا او علم د فیزیکس او کیمیا کیمستري، فیزیا او علم د کیمستري دا په اصل کې جوړ کړي مسلمانانو دي. تاریخ راوالی وی ګوري پخواني علما چې کومو د مسلمانانو جوړ کړي دا علم، هغوی د معلومات راوستي دي. علم د ریاضیات د مسلمانانو علما جوړ کړي. او خو د افسوس خبره ده چې مسلمانان بیا په خپل دنیا کې ونختو او په یو بل پورې ونختو، هغه علمونه راواغستو انګریزانو ځان له، هغه په انګریزانو پورې وتپلی شو چې دا دوی سبقونه یې. اصل کې دا خو دي زمونږ، دا خو زمونږ علماو زمونږ مشرانو جوړ کړي. او د افسوس خبره ده چې موږ شاته پاتې شو، او هغه علمونه چې زمونږ علماو د هغې بنیاد یې ښودی، زمونږ مشرانو د هغې بنیاد یې ښودی، هغه د هغو سره دی. او موږ صرف یا دنیا کوو یا په یو بل پورې نښتي یو چې یو بل به څنګه ختمو، یو بل به څنګه خرابو. داسې امت مخې ته نشي تللی. همیشه داسې سوچ کوو چې څنګه به دا امت کامیابېږي. نو زمونږ امت د اقرا امت دی. اقرا اولنی ټکی جبریل علیه السلام ته اقرا باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، د وینې د یو چم نه د غوښې ټوکړې نه انسان پیدا کړی. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، انسان ته پوه ورکړی په قلم سره. علماء دې کې دلیل لري چې علم په قلم سره کیږي. داسې ګوره عالم ته 24 غنټې هېڅ هم نه کیږي، علم په څه سره کیږي؟ قلم سره کیږي. ځکه شاعر وی دا علم ښکار دی، ښکار. نو دا کوم ښکار چې تا کړی دی دې ته مضبوط پړي واچوئ، پړي قلم دی. او یا سړی قمقري چې ښکار وکړي په ځنګل کې او بیا ښکار راولي او بازار کې دغه شان پرېږدي، وځي ګرځي، بیا به مې زه راونیسم په بله موقع باندې.
ښکار د علم و دې ښکار ته پړی واچوه لیکلو کا نو برکت په قلم کې دی الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انسان ته هغه څه وښو چې انسان ته نو معلوم بنیاد هغه دین دی دین کوم ځای کې معلوم انسان ته د توحید د خبرې د دلایل د وحی د نور د رڼا د نبوت او د دین د انسان ته کوم ځای کې معلوم و بیا د باقي معلومات چې کوم د انسان سره دي د انسان سره کوم ځای معلوم خو چا ورته وښو الله سبحانه وتعالی ورته وښو فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کور ته راغی ترجف بوادره د اندامونه داسې رپېدو حتى دخل على خدیجه راغی په خدیجه رضی الله عنها پسې دا دلیل دی په دې باندې چې د ښځې او د خاوند په منځ کې مضبوطه رشته ده نو دا صرف دې لپاره نه دی چې ښځه خاوند به د یو بل سره د شپې ویده کېږي او بچي به پیدا کوي د بعضو دغه ذهن دی چې ښځه دغې لپاره نه د دوی غټه رشته ده یو مضبوط تړون دی د دوی په منځ کې او ځکه کله چې هغه کس راغی په امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی پسې او ښځې پرې چې اواز اوچت کړی چغې وایي چې راغی نو لا دروازې ته رسېدلی نو د امیر المؤمنین رضی الله عنه ښځې اواز اوچت کړی په هغه باندې او دا څوک و نه به ځه واپس راوشي چې ویلې وایي راشي تا څه وي نه نه زه لاړم وایي څه دې وي بې کښېنو په زور وایي څه دې وي وایي زه راغلم چې تا ته ووایم چې زما ښځې داسې اخلاق استعمالي ته فیصله وکړي خو ستا ما دغه حال ولیده نو هغه ورته د ښځې نه خلاصېده غواړي وایي د هغې دوه طریقې څه خوشحاله شو وی دوه طریقې دوه لارې خلاص بشي وی څه وی چې یا ته مړ شي او یا هغه مړ شي مضبوطه رشته ده چې په اسانۍ خو نه ختمېږي چې یا ته مړ شي یا هغه مړ شي بس خلاص بشي نه هغه ته پته ولګي به ورته نصیحت وکړو ویل الله بنده که چېرته دوی اواز اوچت کړي چې د کله نه کله یو خو هغوی چې د ځان نه سړی جوړ کړی یو 2 میټره ژبه یې 30 ګنټې لګي چغې وایي دغه جدا مسله ده خو چې د کله نه کله ښځه غوسه شي او اواز یې اوچت کړو نو څه چلو شو وایي ستا دپاره بچي راوړي ستا خدمت کوي ستا کپړې وینځي ستا د میلمانو د هر څه د بچو تربیت د ټول هغه کوي نو دومره خو سره ګزاره کوه که نه کله نه کله چې د اواز اوچت کېږي خیر معاف کوئ نو ګوره چې رسول الله وسلم باندې دومره غټه واقعه راغله نو ډایرکټ چېرته راغی کور ته راغی په تره پسې لا نه حالانکه ابو طالب ګوره مشر سړی دی ابو طالب په دغه وخت کې په قریشو کې مشر سړی دی هوښیار سړی دی د جرګو سړی دی زورور سړی دی پوهېږي په هر څه هلته لا نه راغی په خدیجه رضی الله عنها پسې وایي زمیلوني زمیلوني په ما باندې صادر راواچوئ کمبل راواچوئ یخ ولک شي انسان چې ویرېږي نه غره یخ پرې راشي وایي فزملوه حتى ذهب عنه الروع صادر مادرې په واچولې تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم ختمه شو نو بیا خدیجې ته ویې خدیجې مالي چې مال ګوره سي چلو شو چې مال ګوره سي چلو شو دا څه واقعه راغله لقد خشیت على نفسي په ځان ویرېدمه چې داسې واقعه ما ته راپېښه شو نو دا اوس څومره هوښیارې زنانه ته هغه دا خبره کوي په دې ټیم کې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې ولاړه وه او داسې جواب یې ورکړي چې بل چا نشي ورکولی ورته یې ویې کله ابشر کېدی نشي ستا دپاره زیری دی فوالله لا یخزیک الله ابدا الله به چېرته تا نه ذلیله کوي نه به دې شرموي ولې دومره مضبوطه خبره دا ښځه کوي وایي ځکه چې په تا کې د صفات دي شپږ او علما وایي دا شپږ صفات چې په چا کې په سړو کې نو دا یو ناشنا انسان با کمال انسان ته الله سبحانه وتعالی جوړوي او دا شپږ صفات په رسول صلی الله علیه وسلم کې وو اولنې والله انک لتصل الرحم ته خو رشتې ساتې خپل ولیانې ته ساتې د خپلو خپلوانو سره غم خادیانې کې د هغوی خواله ځیره ځي د هغوی سره په هر سخته کې په خوشحالۍ کې ولاړې اولنې صفت د صفات یاد کړه وتصدق الحديث او چې خبرې کې رښتیا خبرې کې دروغ ته نه وتحمل الكل او د خلکو نه بوج چته د مصیبتونو وتکسب المعدوم او د چا چې
لار نه د رزق سو سره نه نو ته له ورکې د خپل مال نه هغه ته یو لار پیدا کړې د رزق د ګټلو هغه سره منډه وایي. وتقري الضيف او د مېلمنو مېلمستیا کې وتعين على نوائب الحق او چې کله مصیبتونه عام مصیبتونه راشي ته به ټول سره ولاړې. دا مسلمان زموږ په کار حدیث الک په کار دی چې هغه هر طرف ته د مېلمنو مېلمستیا د خپلوانو سره هغه ولاړې د چا مزدوري نه کار باندې نه هغه کار پیدا کوي مصیبت راشي منډې به کوي کته ځي او برځي رښتیا خبرې کوي داسې ځوانان په کار دي. اوس دا هم ګور هغه خبره شو مقصد مخکې وي که نه چې داسې ژوند تېرول غواړي چې د چا غم وکړي د امت او د رسول صلی الله علیه وسلم کې کوم صفات دي دلیل دی چې هغه سره د نورو خلکو سوچ دی. دا یوازې خپل سوچ خو نه چې نه یوازې ته یو مزدوري کې او ښه تکړه او پیسې ډېرې کور ته راوړې داسې خو ته نه دي ویلې. دا شپږ صفات په تا کې دي الله به تا نه ذلیله کوي او الله سبحانه وتعالی به تا نه خرابوي. یو روایت کې داسې راځي چې خدیجه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ډېر لیټ شو خدیجه رضی الله عنها به کسان ولېږل چې تاسو لاړ شئ معلومات وکړئ. نو هغوی لاړو مکې ته هلته وګرځېدو بیا واپس راغلو. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه جبرئیل علیه السلام لاړو او وانصرفت راجعا الى اهلي حتى اتيت خدیجه او واپس کور ته رالم په خدیجې پسې فجلست الى فخذها نو د هغې د ورون سره مې د خپل جوخ ته ورغلم. د هغې سره جوخ ناست د هغې سره جوخ ناست هغې طرف ته مایله وی ما ته وی چې یا ابو القاسم اين كنت کوم ځای کې ما د بسې خلک کوم در ولېږل او مکې کې وکتې خو ته نه وې. نو رسول صلی الله علیه وسلم باندې یره وه او څنګه به پې یره نه وه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله یقینا یو درنه وینا ګوره زه تاله در کومه. وبل ذكر الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الله موږ دغه بوج اوچت کوو ملا به له ماته کړې والله وایي دا خو سره د الله مرسته وکړي دا بوج خو د سړي ملا ماتوي چې ته ټول انسانیت ته پیغام ورسوه پیریانو ته پیغام ورسوه دا خو ملا ماتوي د سړي. نو په دغه ټیم کې وی ما رسول الله ما خدیجه ته ټوله خبره وکړه وی ما ته وی چې ابشر یا ابن عم ترزوی سره پارځه ترزوی ته بدی وځي چې بر دوی خاندانونه ملاویږي نو رښتیا یې او په دې خپل کار باندې مضبوط ودرېږه یریږه ما قسم مې دی په هغه رب باندې چې په لاس کې چې د خدیجې ساده انی لارجو ان تكون نبی هذه الامه زما د امید دی د الله نه او دا مې ګمان دی چې ته به د دې امت پیغمبر یې. بیا هغې دا چلو کو عایشه رضی الله عنها وی فانطلقت به خدیجه حتى اتت به ورقه ابن نوفل. نو په ورقه پسې بوتو ورقه ابن نوفل دا د خدیجې رضی الله عنها د تره زوی و. دې هوښیارتوب ته یې وګوره چې په دې اوچت انسان پسې بوتو. دا اوس زنانه ده په دې مصیبت کې د خپل خاوند سره څنګه مرسته کوي او زمونږ هغه که معمولي غم وي خیر دله ډېری ځکه به د هغې د لاسه به ته کوشش کوې چې ویې مې ورته نه که مې ورته ووایي دا به ښه ماته بیا خبرې او دا به څه کېږي او دا به څنګه او دا به ولې دا که دا بیا ښه سړی وي چې سره ویم نه دې بوتو رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره زوی له ورقه له وكان امرأ تنصر في الجاهلية او دې په نصرانیت باندې و د عیسی علیه السلام په دین باندې وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله ان يكتب او دې به د انجیل د عربۍ ژبې ته راړو ډېر دینداره سړی و ډېر پوه سړی و عالم و. وكان شيخا كبيرا قد عمي مشر سړی و بوډا و ویړون شوی و عمر ډېر شوی و د هغې د لاسه نظر ختم شوی. نو چې کله بسې خدیجه ورله ورته وی واوروي دا رواره دې څه وایي
او دوی ټول یو بل سره رشتي دي نو اکثر دي چې حقیقي ورواره نه خو رشته او نسب بر ملاویږي بس ځکه نه د لاسه دي ورواره او تر او دي وی درواره خبره دی اوره دي سوي ورقوت يا ابن اخي ماذا ترى ورواره سختي سره سجل شي فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما راه رسول الله جسر دي ټول وته وي دي واقع شي وا ناغوت هذا الناموس الذي انزل على موسى دغه هغه ملک ته او ملائکه کی چې په موسی عليه السلام په سیم راغله او په روایت کې دا راځي ورقه په دغه ټیم کې دا وی چې قدوس داغه هغه رب می د قسم لري چې په لاس کې چې ورقه ساده دا هم هغه ملک ته کوم چې په موسی عليه السلام په سر راغله بیا وته ورقه دا وی یا لیتنی فيها جذعا ارمان چې زوان وی یا لیتنی اكون حيا حين يخرجك قومك او ارمان چې په وخت کې ژوندې ما کوم وخت چې بستا قوم ته وباسي تجربه وا عالم پوه نو رسول الله مخرجي او ما بوباسي ورس اته ناشنا کړي اول پیغمبر شو کنه دا خو د سوچ دي زه خو د خلکو خیر خوایي بکوم نو خیر خوا چې د سوچ د خپل یقین وباسي ورقوت نعم لم يأتي رجل قد بما جئت به الا عودي دا کوم خبرې چې بتوس کې کنه دا چې چام کړي د خلکو سره دښمنی کړي دا وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا او کله ورته د الله زما په جون کې راوسته کنه نو دې مرسته بر سره کوم چې خم مضبوط بر سره ودرېږي دې کې یو څو فائدې اولنی فائدہ غدا چې دا ورقه بوډا سره خو په کروڑو ځوانانو به ورنه کې وړاندې وی که زه ومه کنه ته ګور ته څنګه مرسته کوم به دویمه هر هغه کس ته موږ دا وایو چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه بیانوي لازم به د سره خلک دښمنی کوي دا قانون یاد ساته دیږي کې ورقه رسول الله ته چې لازم به تاسو دښمنی کیږي نو به تم یاد ساته چې دغه پیغمبر خبرې کې تاسو هم دښمنی کیږي نو څوک برته وابي وي څوک برته به مذهب څوک بد مذهب او څوک به ادب او څوک دوی د شیعاګانو په شان مذهب دی او څوک د يهودو نصارو نه پیسي اخلي او څوک سوې د خبرې وکي خو ته به دې طرف ته نه ګوري زه تر کعبه پر رب قسم خورم ما دې کوم خبرې زما مبارک را رسي بس دې شي چې ویلم نشم دې دې دغه چل کې دې دا کې او دې شي او ټول خبرې به شاته گزاري ځکه چې کار مونږ ته ډیر دی او هر سړی چې ته پکانی ولي او طاقت شاته ودرېږي او ګوري او معلومات کینو دا کار بسر ته ونه رسي اگر که سر ته نه رسي خو بیا هم سنه سي خو بګي سړی وکي کنه سنه سه کار خو کی مزل کول غواړي سفر کول غواړي او هر سړی چې ته بګړی ارن وي او ته ودرېږي او دوا سلام معلومات او که سوق ته څنګه ته خپل منزل ته ونه رسي نو لازم به دا خبرې شاته گزاري چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت یو دغه طریقه مضبوطه رانیول غواړي خلک وسه خبرې کوي دا اهل حدیث دي سي دي او دا سلفیان دي سي دي او دوی دا چل کوي دوی دغه چل کوي سوچه دروغ ځکه چې دې قسم مارټینګ کړي ته چا وی هغه چارته ویلي په اخر کې سند په یو ابلیس او شیطان باندې ختم شي اس حقیقت دا خبرې نه خبر هغه حقیقت ته چې کوم توینه بخپل سترګو ته ووري به صحیح دي کې خصوصي نصيحت هغه ملګرو ته کوم چې دعوت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته او دغه لارې ته چې ګوره سخت او په تاسو باندې لازم راځي د دې بازو دا مطلب دی چې بس ارمان چې به د منبر کې نهسته ارمان چې به د کرسي کې نهسته ارمان چې د محراب ته ورسېده ارمان د پلانې عالم دي شو پلانې دي شي اجر مته چې د مور د خېټه نه دي سره وته نو شروع کړي دا د دې لپاره غټي سختي تیرول غواړي غټي امتحانونه په انسان باندې راځي قسم خبره دي ته سیرت روایت علماء کمی سختي او تیری کړي سزاګانی جیلونه غریبی فقر بدنامی امتحانونه
وهل ټکول دا هر څه د دوی په ژوند کې راغلي. اسی ول الله سبحانه وتعالی اوچت مقام خو نه ورکړي چې د پیغمبر وارث دی، چې پیغمبر وارث دی هماغه څه به سره کی کوم چې پیغمبر سره شي. نو دا یو فائدہ او نصیحت یاد ساتئ. په روایت کې دا راځي چې ثم لم ينشب ورقه ان توفي، او لږ وخت بعد چې نو بیا ورقه وفات شو او دغه په ژوند کې دغه ورځ رانله. بیا وفتر الوحي، عائشہ رنهوی چې وحي بند شوه حتی حزن رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله سخت غم کې شو، یعنی یو بیر وحي شو او بیا بند شو. نو دیو بارکی خبره کو چې دا وحي څومره بند شوی او څو پیری دا وحي بند شوی ده. وحي دو پیری بند شوی ده، یو خدا وخت ده. جابر بن عبد الله رضی الله عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، رسول الله په خپل دا خبره کوله او موږ ته دا خبره بیانوله چې دا وحي څنګه بند شوی و. وچی فبین انا امشي سمعت صوتا من السماء، ویزه روانومه او د اسمان نم یو اواز واوریدو چې کله مې سر اوچت کو نو اقا ملک راغلو کم چې غار حرا ته راغلو او د اسمان او د ځمکې په منځ کې په کرسۍ باندې ناست. نو ویزه ویریدم کور ته رالم ما چې زملوني دا دویم پیر دی. دا وحي څومره ورځو لپاره بنده شوی ده؟ راجح قول په دې کې دی چې دا یو څو ورځو لپاره بنده و، اگر که په دې مسله کې اختلاف دی. بعض علما وایي 3 کاله وحي نه راغلی، بعض علما وایي چې 2 کاله، بعض وایي سره پاسه 2 کاله، او بعض وایي 12 ورځې، بعض وایي 15 ورځې، بعض وایي 40 ورځې. راجح دا والله اعلم څنګه عبد الله بن عباس عمر روایت ته چې دا کلونو کې نه ورځو کې و د رسول صلی الله علیه وسلم دا وحي بند شو. او دا وحي د دې لپاره بند شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم غیره ختم شي، یو دویم شوق پیدا شي. دغه چې خصم خوږی خبري ووري اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، خبري د الله دی تلاوت کوي جبريل د بصور خونک. نو دې لپاره د وحي بل کړي چې د یو شوق پیدا شي. کله چې رسول الله خ مطمئن شو، شوق خډیر شو، الله سبحانه وتعالى پسې د وحي غ سفیر بیا راولېګو چې هغه څوک دی؟ جبريل علیه السلام. کله چې جبريل علیه السلام راغی رسول الله ویل کور ته راغی زملوني په مې باندې سواچو، ناغو بل پاس سواچو. الله سبحانه وتعالى دغه آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. د سورۃ المدثر دا اولنی آیتونه دا الله نازل کړو. یو خدا وخو چې د رسول صلی الله علیه وسلم وحي بند شوی و. دویم هغه وخو کوم دویم پیر چې دی هغه د دې چې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث د جندب بن سفیان رضی الله عنه وجه اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثه. رسول الله صلى الله عليه وسلم دوه درې ورځې وحي بند شوی. فجاءت امراه يخزر على رسول الله يا محمد اني لارجو ان يكون شيطانك قد تركك، ما تخکاری دي چې ستاسو شیطان ته پرې خو دی. یعنی جبرئیل السلام بوله وحي راوړل د مقصد او دو درې ورځې سندې راغلي ته الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله قسم دې ساخ په وخت باندې او په شپې باندې کله چې وړي ما ودعك ربك وما قلى، ستارب نه ته پرې خو دی او نه ير کړي. نه دا دویم پیر دی او دا په هغه وخت کې چې تقریبا 8 سورتونه نازل شي. 8 سورتونه یعنی دام دی بل وخت نږدې دی ابتدا کې، خو دوه جدا وختونه ورسېږي. به دا څنګه دوه ځایونو کې د رسول الله وحي بند شي. یو خو د اول پیر چې جبرئیل لاغه دغه نه بیان نه راغله. د علماء په کې اختلاف دی چې سورې نه راغله، خو د سورې مقدار چې نه راغله. بیا جبرئیل السلام راغه د زمکه او د اسمان په منځ کې کرسي او باغ باندې ناسو. رسول سم ویریدو کور ته راغه الله د غیتو نازل کو یا ایها المدثر قم فانذر. او
او دویم پیر دغه چې 2-3 ورځې یا 2-3 شپې وحی راغله دغه زنانه پر رسول سم پسې رااله او ته پرې خو دې استا شیطان والعیاذ بالله. الله سبحانه وتعالى دا سورۃ نازل کو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یو روایت کې دي سراجي او په صحیح بخاری کې دا روایت امام زهري وی عروه ما تداویلی عن عائشه رضی الله عنها انها قالت. دغه پوره واقعي ذکر کړه ما تاسو ذکر کړه بیا باغی کوي په اخره کې وفتر الوحي او وحي شوا بند شوا حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم کې شو. بیا مخې ته په دې روایت کې دي فيما بلغنا وي مونږ ته چې کومه خبره رسیدلې راغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې غم ډیر شنو د غرسو کې تبوخته او دا به وی چې ځان مړکو ما بیا به جبريل راخاره شو بوته وینه تر الله پیغمبر رسول الله بیا او په شبرز بیا دي سره دا طریقه وا. دا روایت په صحیح بخاری کې ده خدا کومه خبره چې بکی شوی د زیادت دا خبره د عائشه رضی الله عنها نه ده د امام زهري ده او هغه په خپل وی فيما بلغنا مونږ ته چې کومه خبره رسیدلې ده اوس دې بګینې د وجه کړي چاره رسولې ده دغه تابعین کې ده کنه په منځ کې صحابي خو پکار دي کنه چې وی چې پلاني صحابي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي یا پلاني صحابي وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل او جواب دا چل کو دا بګی نشتی. نو دا واقعا دا به سند ده دا کمزوري ده دا قابل قبول نه ده. دغه زی بر روایت عائشه نه ده خبره دا غیر صحیح ده. مخته امام زهري خپل خبره کوي فيما بلغنا مونږ ته چې کوم را رسیدلې او دا خبر امام ابن حجر او کرمانی او ابو شام المقدسي رحمه الله دي ټول علماء کړی ده. او د دې واقع نور سندونه شته په نورو کتابونو کې خو ټول کمزوري سندونه دي او منګړت سندونه دي. په یو صحیح حدیث کې دا نه دي ثابت چې رسول صلی الله علیه وسلم به د غرسو کې تغتو د خودکشي د پاره دا نه دي ثابت. بل دا چې دا وحي خود دې لپاره بند شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه یې ختم شي او هغه به کې زی غرسو کې توزان غزاري دا غزینه دا منلو خبره. دویمه ده رسول صلی الله علیه وسلم چې وحی رااله رسول صلی الله علیه وسلم یو سکند شک نه کړي خو پوره یقین چې زه الله پیغمبر يم. نو چې پوره یقین د الله پیغمبر نه الله پیغمبر به دا چل کوي چې هغه د غرسو کې تخیج او ځان دا غزینه غزاري دا کمزوري خبره. یو سوال ذکر راځي امام بخاری به ولي ذکر کوله دا واقعه. جواب امام بخاری رحمه الله اصل کې دغه واقعه نقل کوله کوم چې چا ده عائشه نه ده. امام زهري د عروه د عائشه نه دا واقعه بیانې مخه ته به امام زهري خپل خبره شروع کړه فيما بلغنا. امام بخاری دا واقعه ټول بیان کړه چې لکه منځ کې نشم کټ کوله خبره ټول ذکر کړه چې بیا به زهري دا ویلي دي. نه واضح خبره ده چې زهري تابعی دی کم سے کم پکاره چې یو صحابي نشاندهي خوږي کنه چې پلاني صحابي ویلي ناغه مجهوله خبره کړی ده وی فيما بلغنا مونږ ته چې کوم خبره رسیدلې ده پای کې یو ده نو چاره رسول ده هو یې کنه نو سند دې خبرې څه شو کمزورې شو د مې ته یو فائدې ذکر کړه ځکه چې دا اکثر د سیرت په کتابونو کې دا واقع راځي او د عوام اکثر بیانې چې رسول الله دا چل کو خدا سندن دا خبره سره دا کمزوري ده. بدلته یو مسله دینه مخ کې چې دغه طرف ته لاړ شو چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت څنګه شروع کو هغه ده د غار حرا زیارت کول څنګه دي. الجواب غار حرا زیارت په دې نیت کول چې معلوماتو د پاره زمه د سیل د پاره زمه د علم د زیاتولو لپاره زمو چې زه وینم څنګه زیاده څنګه نه به صحیح ده او د عبادت په نیت التتل د جایز نه دي. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبري ملو شوی ده او د مرګ پورې بیتنی ثابت چې غار حرا ته چتراغله او کدا عبادت وي او دلته د منځ او د اذکار او د دعاګانو فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم راغلي صحابه کرامو نه هم ثابت وي جویم راغلي او نه د صحابه کرامو نه ثابت دي نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. نو دلیل له بدی باندې چې د زید د خاص عبادت لپاره نه او زمونږ د خلک دي دغه قرآن وته بیانوت تختیدنه حدیث وته بیانوت تختیدنه تاریخي شي سره ډیر شوق لري دي چې غرته خيږي سوکه د اسمان سره لګیدلی مرده خيږي
بوډۍ سخت شوق دی چې دغه دې ته وختې خو بیا ورته ووایه وروره دا یو آیت دی مختصر 3 ټکي دي په دې عمل کول غواړي ته وایي نورې وسوې نو دغه غر ته به رخېږي او په دې آیت باندې عمل نه کوي محبت د رسول سره اصل سره هغه دغه اطاعت دغه په لار باندې مضبوط کړه په دې قصو کار نه کیږي چې زه غار حرا ته وختم او زه غار سور ته وختم او زه جبل رحمت ته وختم او زه په زیناتونه او نظمونه وایم او مونږ عید میلاد النبی کوو دا کوو په دې کار نه چلیږي لکه چېرته تاسو لاړئ مکې ته او زړه مو شي چې راځئ وینو چې را څنګه ځو هېڅ خبره نه لاړ شه هلته لاړ شه غار سور ته لاړ شه جبل نور جو ته هلته لاړ شه عرفات ته کوم ډېرې چې راځي هغه یې نه لاړ شه وینه خو په زړه کې به دا ساتي چې زه صرف لیدو دپاره ځم نور د دې څه خاص فضیلت هغه نشته هلته چې بره وخېږي نو زموږ د دې ځوانانو کمې تورې چې بره والي دا به وینې یو کاڼی هلته صفا نشته یو کاڼی په هر یو باندې لیکلي پلانې د پلاني زوی په پلاني تاریخ راغلی غټه توره والی دې غر ته راختلی د دغه غر نه چې راکوشي وروره ګیره پرېږده بس بیا لار بدله کې روان شي د ګیرې پرېښودو به ورته نه وي وروره مونځ د رسول په طریقه کوه لار بدله ستاسو مذهب جدا دی زموږ جدا دی مذهب څنګه جدا دی د کوم سړي د غره ته چې ته وختې دي دا دي که چې دې سړي بدل د څنګه عبادت کوو رسول صلی نو چې هغه مذهب ته بیان شي نو بیا زما مذهب جدا دی او دغه غار ته د ختو ستا دومره غټ شوق دی نه زموږ د ډېرو خلکو نه لار د حقیقي محبت هغه ورکه شوې ده چې دا کومه لار ده ګوره هغوی لار به دغه نه دغه بریلیان چې کوم چلونه کوي د صوفیانو د قبر پرست چې کوم کوي او ارمان چې وایي مونږ دغه ولیدی د رسول صلی قبر مو په جنګله بلاسونه بروز مې یو دغه اورېدو یو نعت پښتو کې نه لګېږي لکه پیغمبر ته وایي چې الله دې راوله د وهابیانو د منځ نه او که چېرته ته وایې د عجمو په منځ کې عجم لکه ځان زموږ دا خلک یادول الله دې راولوي د عربو د منځ نه ظالمان موږ نه پرېږدي لکه اوږده دغه یې کړې خو حاصل دا دی وایي ظالمان موږ دې ته هم نه پرېږدي چې ستا د روضې په دې جنګله باندې لاس کېږدو الله دې وایي راوله د عربو نه عجم ته چې موږ دا چلو کوو او درګاه او دا یو ټکی پکې دا ونه وي چې الله دې راوله د عربو نه عجم ته چې موږ وښیو چې عمل خلک څنګه کوي د رسول په طریقه باندې عربو نه عجم ته راوله الله چې دلته ساتلی الله ته پته ده ستا خوارې دروړې د قبر دې ولم خوړو او په دې به دې څومره ټکسونه لګولي او ناس به یو به وي چې هلته پیسې غوزار کړه بل به هلته غوزار کړه یو ناول یې غوندې کې په قبر کې پروت دي تاریخ هم نه معلوم او هلته چې ورځي پیسې واچوه ژر کوه نو چې د پیغمبر قبر لته چې بیا به زمونږ ورې څو پیسې اخېستې او هلته به څه قیسه روانه وې الله چې ساتلی دی په دې عربو کې الله ته پته ده د مستقبل چې مستقبل کې څه کېږي ځکه دلته په امن او امان سره پروت امن او امان سره هر طرف ته موحدین ولاړ دي هر طرف ته د توحید ازمري ولاړ دي هر طرف ته سلفیان هر طرف ته اهل حدیث چې کوم ځای کې ته غلط کار کوې بس راشي دا کار دې غلط دی وره اچھا سره چې جواب نه یې ګیر ولګي روان شي دغه یو ناتخوان دی ناتوی دغه قبر پرست غونته کې دی کېدای شي ویډیو ته کتلي ما کتلی و په دې مسجد نبوي سره خوا کې یو عالم دی شیخ مظفر د انډیا اکثر د ویډیوګانې دعوت کوي ډېر یو مجتهد انسان دی په دعوت کې ډېر سخت کوشش کوي نو دا سړی ولیدو دغه ناتخوان چې کوم راغلی و د پاکستان نه او دی یو نعت ویلی دی په دې موحدینو پسې وی دوی ته چې د پیغمبر د میلاد نوم والي وی دوی ته لکه مرچکۍ چې وله سړی وروړي او بیا سندرې په شکل کې تاسو اورېدلي دي او چې کله دغه زده راشي که نه او هغه شیخ پسې راشي وي کښېنه په دې کرسۍ کښېنه وایي زه ګوره تا ته یو خبره کوم د زه ګوره سره هغه روان شي لکه وایي صبر وکړه ته خبره کو وایي نه زه لاړه شو دوه خبرې کو وایي نه زه لاړه پاکستان کې خو د غټ نظمونه او نعتونه په دب دب کې ویل چې دوی لکه مرچکۍ چې وړلې او دا د پیغمبر دشمن اوس کښېنه که نه خبره خو دوه وکړه هغه سره چې څه وایي تا ته وتښتېد لاړه دا بیا د دوی حال دی څومره ظالمان دي وایي چې الله راوستی د عربو نه عجم ته ستا دې سره څه کار دی کار دې سره ساته چې د دې سړي په طریقه باندې عمل کول غواړي
کدی په عجمو کې پروتي، کدی په عربو کې پروتي، کدی په هر ځای کې پروتي، الله دا تپوس نه کوي چې قبر په کوم ځای کې، خو دا تپوس به کوي په دې قبر کې چې کوم سړی پروت د هغه په طریقه دې څنګه عمل کړی، دا تپوس به کېږي د ټولو نه. الله سبحانه وتعالی د حرمین همیشه دغه موحدینو سره ساتي، او الله سبحانه وتعالی د دې حرمینو حفاظت دې شروع کړي لکه څنګه چې اوسه پوری کړی دی. او چې څوک د حرمینو لپاره بد اراده لري، رب العالمین دې په دنیا او په آخرت کې ذلیل او رسوا کړي. په دې نه مخکې چې دغه ته واوړو د دعوت دې مسلې ته چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو، تاسو ته د وحي اقسام بیانوم چې وحي به په رسول الله باندې په څه طریقه راتله. نو د دې اووه طریقې دي، اووه اقسام دي علماو ذکر کړي. یوه خوب لیده، هغه واضح شو، عائشه رضی الله عنها وایي کنه دا یو طریقه ده، پیغمبر ته چې کوم خوب راشي دا موحي ده. دویمه طریقه ملک براغه یعنی جبرئیل السلام براغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې به خبره ورواچوله، خو رسول الله بلیدونه، دا یو طریقه ده. دریمه طریقه ده چې جبرئیل علیه السلام به د انسان په شکل کې راتو، په دې ټیم کې به صحابه کرام هم لیدو، لکه هغه حدیث چې جبرئیل علیه السلام راغی د انسان په شکل کې او د رسول الله سره کېناستو او به یې تپوس وکړو د ایمان او د اسلام او د قیامت په باره کې. څلورمه طریقه دا ده چې دا وحي به راتله په رسول الله باندې د ټلۍ د کړنګا چې د دې په شکل کې، او په دې ټولو طریقو کې سخته طریقه چې په رسول الله باندې وه هغه دا وه، سخت جمع به و، سم جمع به و، د رسول الله د تندینه به سمه خوله به یې ده. او داسې به کوم شوي دي په سیرت کې راځي او په روایتونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په اوښ باندې سورو، نو اوښ به کېناستو، دومره وزن به په رسول الله باندې راغی. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، درنه خبره الله طرف نه. او دغه وایي دا زید بن ثابت رضی الله عنه و یو پیر پر رسول الله باندې وحی رااله، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورون یا زنګون د زما په دې ورون یا زما په دې زنګون له پاسه، نو دومره زور زما په دې ورون باندې راغی، ما چې نږدې ده چې زما د ورون دوه ټوکړې شي او مات شي. هلته به رسول الله باندې زور راغی. نو په وحي کې وحي راتلو کې د ټولو نه سخت حالات هغه به په دې قسمه وحي سره و. دا څو شو؟ څلور. پنځمه طریقه دا ده چې جبرئیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې راشي، او دا دوه پیری شوي دي، لکه څنګه چې په سورة النجم کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې. او شپږمه طریقه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برتلی د اسمانونو ته، هلته ورته الله وحي کړې ده، لکه دا منځونه به فرض کړي دي او نور وحي ورته کړې ده. اوومه طریقه دا ده د الله سبحانه وتعالی ډایرکټ خبرې د رسول الله سره بغیر د واسطې نه، لکه څنګه چې چا سره کړې وي د موسی علیه السلام سره. د موسی علیه السلام دپاره دا مرتبه خو ثابت ده د قرآن نه، د رسول الله دپاره ثابت ده د کوم ځای نه؟ د حدیثونو نه. او دا به راشي انشاءالله یو څو درسونه وروسته چې اسراء او معراج دا واقعه په دې کې څه شي رسول الله څه لیدلي، هلته به تاسو دا واورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله سبحانه وتعالی خبرې کړې وي. دا اووه طریقې د وحي د راتلو دا بلکل ثابت دي. اتمه طریقه کې اختلاف دی او راجح قول دا چې دا نشتي، او هغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی سره ډایرکټ خبرې وکړي او په منځ کې پردم نه وي، یعنی د الله دیدن وکړي، او دا کمزوري خبره ده. او عائشه رضی الله عنها وایي چې څوک تاته دا ووایي چې رسول صلی الله علیه وسلم برتلی و اسمانونو ته والله یې لیدلی، نو دی دروغ وایي. نو صحیح خبره دا چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله سره خبرې کړي، خو په منځ کې څه وه؟ پرده وه. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله وویلی شو چې الله دې لیدلی، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل نور انا اراه، نور دی رڼا ما څنګه لیدلی. نو په دې دنیا کې داسې څوک نشي چې الله یې لیدلی. او د هغې وجه دا ده چې د انسانانو د جسمونه کمزوري دي او دوی کې د طاقت نشته چې دوی الله سبحانه وتعالی ته وګوري، ټینګېدی نشي. کله چې موسی علیه السلام لاړ د الله ملاقات له، تورات یې راوړو، نو الله ورسره خبرې کولې، په زړه کې راوړي چې دا خبرې دومره خوږې دي، نو چې الله مخ مبارک کتو کې به څومره خوږ.
نو په دې منځ کې وی رب ارینی انظر الیک یلا ز کتاو ګورما او ستا دیدن وک الله وتوي لن تراني هیڅ ته باندې شي لیدې ولكن انظر الى الجبل دې غر ته ګوره فإن استقر مكانه فسوف تراني کدا غر بخبل زی ودرې ما به وي ګور رب العالمین داسې ورسنګ مطمئن کړي چې دنه چې بس مانی شي لیدوزا یو دلیل په دغه چې تماول نشي لیدې فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا کله چې الله سبحانه وتعالى د نور یو جلک راښکاره شو او په دې غر باندې ولګېد غر ټول ریزه شو خاورې شو موسی علیه السلام بهوش شو چې را پاسې وی الله توبه مې ویستل بیا به دې خبره نه کو نو د دین خو واضحه ده لن ترانی یعنی په دنیا کې تمانی شری ده هر چې آخرت ته نو د قران نم ثابت ده د حدیثونو نم ثابت ده چې مؤمنان به د خپل رب دیدن کوي الله سبحانه وتعالى دې موږ ته نصیب کړي او غټ نعمت د جنتیانو غداري چې رب العالمین مختبه ګوري او غټ عذاب د جهنميانو پر داري چې رب العالمین مختبه نه ګوري د کوم رب بندگی چې مونږ کوو چې د پر راجم شي او چې د پر د دین بیانو د چې د پر دین زده کوو د چې د پر دینداری کوو نو په دې دین کې دومره خوند دی په دې دین کې څومره خوند دی نو کوم رب چې د دین را لګل هغه مخته کتو کې به څومره خواني دا د وحی او سو اقسام په تادی سره مونږ بیان کړو اخرنی خبر پر درس کې هغه ده رسول صلی الله علیه وسلم باندې آیتونه نازل شول سورۃ المدثر درې کال رسول صلی الله علیه وسلم په پټ دعوت کړی دی او دغه تفصیل به پر روان درس کوم چې دغه بګی نه کی خو صرف دا په دې آیتونه کې الله سوي یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر الله يا ايها المدثر وإذا كمبل چې بزنه چولې صادر چې بزنه چولې ته ما الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر سره سوره محبت ده ناشنا طریقې سره غته आवाज وک ذکر خدای الله دا وی کنه چې یا ایها المدثر مطلب دا دی چې اے کمبل والا کمبل پریدا وخلا دا مطلب دی یو مطلب دا دی چې کمبل والا ستاره کمبل سره سکار دی پاسه دنیا انتظار کوي پاسا قم فانذر پاسا ودرېګا د ټول دنیا ته پیغام رسول واړي پاسا د خوبونو او د کمبلو او د تلایانو دا وختله پاسا سخت ته ځان تیار کا یو وګد jihad ته ځان تیار کا د سختونو ډک ژوند ته ځان تیار کا پاسا مصیبتونو ته ځان تیار کا قسمه قسم مصیبتونه به تابع روان دي هغه چې رسول هم پاسې درې او په مدینه کې یو لسم کالو ربیع الاول میاشت او دولسم تاریخ او رسول الله دنیا نه لړ هغه وخت پورې پاسې درا بوډا شو پکې سپینګیره شو پګیره کې سپین ولګي بدن غټ شي او کمزور شي او هغه وخت پورې رسول الله قم فانذر چې بیا کله رسول الله پاسې نو خدیجه وته وی ته خو پاسې دی وی یا خدیجه ولا زمن النوم د خوب غ زمانه لاړه وي دا د ژوند الله مونږ ته نصیب کی چې زمونږ د تلای سره سکار دی زمونږ د بسترې سره سکار دی زمونږ د دې نعمتونو سره سکار دی زمونږ کار دې سره دی چې پاسه دین بیان کا پاسه عبادت وکړه الله سبحانه تعالی ایا تلایلو کې پراته ډیر خلک دي کمبل ولا ډیر دي بلستون ولا ډیر دي نعمتونو ولا ډیر دي خو دغه لګ دي کوم چې الله د پاره پاسې دي قم فانذر پاسه ويرو داخلك اولنی خبره وته دا وکړه چې دا څومره خلک چې په دنیا کې دی ويرو د الله نه ويرو
د الله د عذاب نه ویروه په دې زړونو ول زلزلې راوله په زړه چې زلزله راشي ویریږي ورپي وربک فکبر د خپل رب لوی بیانه که د خلکو ته وښیه چې ستا رب څوک دی دا دعوت دی په یو څو خبرو کې الله تعالی دعوت ټوله طریقه ښیي پاسه دعوت کولنۍ خبره دا ده چې څه به پرېږدي کمبل طلایي نعمتونه پوس پوس ژوند دا نه چلېږي دا بعض وایي چې بس مونږ دې طلایي کې په دې کور کې د ښځې په دې خوا کې رانه غټ عالم جوړ شو سم د دعوت کار مې وکړی خو د ښځې په دې خوا کې د بچو په دې خوا کې بیا بل کار دا دی چې کار ستا دا دی پیغمبر وي پاسه خلک ویروه دریم نو خلکو ته د خپل رب لویي بیانه که ورته ووایه چې د مطلق لویي حقدار هغه څوک دی الله سبحانه وتعالی که باچا دی که بوت دی که وزیر دی که قبیلې مشر دی او که ښکلی دی او که بدرنګه دی هر څوک د الله په مخ کې هېڅ هم نه وي وثیابک فطهر کپړې خپلې پاکې که دا یې دوه مطلبه دي وثیابک فطهر یو کپڑے ظاہری دی بل کپڑے معنوی دی معنوی کپڑے پاکی کا یعنی خپل باطن پاک کا د شرک د خبرونا بوتانو سره د محبت نه چته دا خبرې پزړه کې رانه ولي ګوره د نزان پاک کا درشم باطن پاک کا د حسد نه د بغض نه د خبرې پزړه کې نه ساتي ظاهری لباس نیم پاک کا ځکه چې داعی او عالم او داعی له څه پکار دي چې دی به پاک او صفا ګرځي عایشه رضی الله عنها وایي د رسول صلی الله علیه وسلم یو چوغه کور کې پرته و دغه به خاص میلمنو ته اچوله ما بوله ویښته برابر کړو پټکی به په سر کو به دغه چوغه واچوله خوشبو به ولګوله بیا به مسکۍ شي وایي چې میلمانه راغلي دا د عالم طریقه ده زموږ هغه وایي چې خوار زار ګرځي که نه چې کمیس شلیدلی درې څلورو ځایونو کې یو سخاون ته کې ټوکی په غاړه باندې پروت وي په اوږه حق پرس عالم دی وایي حق چې وایي هغه داسې ګرځي وایي حق چې وایي داسې ګرځي نه چې د ځان خیال نه ساتي هغه داسې ګرځي حق د څښا جامو سره څه کار دی او حق د څښا ټوکي سره څه کار دی ځکه صفا کپړې اچومه تا ده چې کومه خبره بیانومه دې کې سوچ وکړه چې دا څنګه ده څنګه نه ده که زما کپړې څښا دي زه چې کومه خبره بیانوم پای کې سوچ وکړه دا څنګه ده څنګه نه ده دا ملنګي نشته په دین کې دا صوفیانو چې کوم راځي ملنګ ژوند تیری دا وي خاکسار دی وي خاکسار هغه دی چې سول الله ورکړي په هغې ګزاره کوي خاکسار دې ته نه و چې ځان په زور غریب کوي او څښا پیزار یې اچولي او په بد حل ګرځي ما یو ولید یو پیر د غوښې دوکان له ورغلی غوښه مې اخیستې اوس ما د واقع بیان کړې مې یو څو پیر او دا په دې تسپو سمه کړسا جوړه کړې او په دغه تسپو اړولو کیلو غوښه راکړه زما خو د خیال چې ګوره دې ټیک به د کوم شي کار وکړو بیا چې ما هغه ته داسې وکړو خو ما ته ډېر بد کتو نه یې لګېده بلکل ما سره بلکل خفه هغه کس طرف ته چې دا مخ کړی و بلکل یا خوا دې خوا نه کتو ما چې ورله کته وکتو نو په یو وخت باندې جورابه و په یو نه وه هغوی سره یې چمپل بخپو کړي ما ورسره سلام وکړو ما څنګه یې ښه ډېر په غوسه کې جواب راکړو ښه یم ما یو سوال کوم که اجازت وي څه ما تاسو یو جورابه اچولې ده یو نشته آیا دا یېره شوې ده تا نه که یېره شوي نو چې رایه دی کوم درته او که نه دې کې څه حکمت دي چې سبا له بیا موږ هم دا چل شروع وکړو وایي دا عجزي ده ماته وایي دا عجزي ده ماته وایي اوس زه حیران شو چې دا عجزي ده دا خو ته لیونی دا خو د لیونو کارونه دي چې یو جورابه یې وایي دا عجزي ده دا دینداري ده بل دا دینداره خلک شرموي سله دینداره سړی همیشه په ټولو کې ښکلی دیندار سړی په ټولو کې پاکي دیندار په ټولو کې پړقېږي دیندار د ټولو نه اوچت نعمتونه استعمالوي داسې دیندار غواړه موږ د دیندار شرمولي دي د بعضو دیندارو په خپله ځان شرمولی چې څښا په څښا جامې او د چاودلې پوندې به یې نیولي او دغه څښا ټوکی به غاړې اوږې ته پروت وي کله یې مانځه کې مخې ته اچوي او کله به اودس کوي او کله په پوزه پاکوي او کله به څه کوي او کله څه کوي عجز عالم دی حق پرست علما داسې د سعودي عرب د علماو ته وګوروئ حق نه وایي څنګه دي او د زمونږ دې ته وګوره خوار وزار ګرځي خو حق وایي که نه دا یو ناشنا تله ده ښه که دا حق دغه یي څښا جامې اچول دا خلکو زه مشهور کړم په وابي باندې
دا باز لري تختی سبا نه به زم دا کپړې وپړې شروع کم بیا به راله ومني خبره نو الله ورته وایي وثيابک فطهر پیغمبره دعوت بکې نو ځان پاک ساته چې خلک دنه متاثر شي ځکه ستا په لار خلک زیاتره او عالم سره ملاو شي صفا ستره تمام به دي شي خو چې ته سره ملاو شي د خیر ډکی د خیر زی پی نه یته به د دینداری به دغه نه سبا له بیا تم دغه د خیر یو دغه بګرځي د عوامو ذهن جوړ شوی دی او د بعضو امیرانو صاحبانو او مولیانو ولدا ذهن جوړ کړی دا غلط ذهن دی خدغه درې خبرې شو څلورمه او ته بده کې سوي والرجز فهجر د بوتانو نه ځان لري ساته د شرک نه پیغمبر ځان لري ساته د دین هجرت وکړه دی خواته ونه ورسي ان شاء الله روان سیرت کې تاسو ورته رسوم دي څنګه هجرت کړو بیا څلورمه خبره وته دا وکړه ولا تمنن تستكثر پیغمبر ګوره د خپل کار ته په دې نظر نه ګوري چې ډیر کار کومه دا نشنه نصیحت ده چې کار ته د ډیر پروت او کتاب کې دا سوچونه شروع کی چې نن می کار ډیر وکړو نو به د ډیر کار پاتې کی او د عبادت او د دعوت د جمع څخه زموږ په خپل فائدہ ده دا ډیر نه غني اخرنه نصیحت د الله داو کو ولی ربک فاصبر پیغمبر سخت بډیر راځي ګوره د خپل رب د پاره به صبر کې د دین بعد بیا رسول سم دعوت شروع کو درې کاله پټ دعوت کو ځکه چې एकदम غره کار کې دی نشو او دا روان چې کمی خبري به تاسو اوري دا هغه جهاد او هغه سختي او هغه مصیبتونه او هغه دعوتونه کوم چې رسول کړي دا غینه به باز بیانو یعنی موږ څوک چې هغه هر څه بیان کو خو دې چې نور معلومه شو چې رسول سم پاسه او چې پاسه څه کړي دی پای کې ورته باز سم بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې مضبوط روان شو الله سبحانه وتعالى څنګه چې د مبارک جمعه کې موږ یو ذکر د شان د الله موږ په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې الله سبحانه وتعالى موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر وبنصیب کې الله سبحانه وتعالى موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کې الله سبحانه وتعالى د قیامت پر ورځ موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په ټولګي کې راپاسي او د رسول صلی الله علیه وسلم د جنډې نه لاندې الله موږ راپاسي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې خپل مال خپل بچي خپل وینه خپل سا هر څه په دغه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قربان کو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.